اوس د زنا احکام ذکر کیږي. په ابتدا د اسلام کې حدود نه و نازل، چې حد نه و معلوم، زنا وشوه، خلک راغله نبي علیه السلام ته چې پلانکۍ ښځې د پلانکي سړي سره زنا وکړه. نو نبي علیه السلام ویلې په کوټو کې بندي کوي تر څو پورې چې الله حکم نه نازل کړي. چې کله آیتونه نازل شو بیا نبی علیه السلام اعلان وکړو خذوا عني خذوا عني، معنی زده کوي، ایمان زده کوي. الله حدود نازل کړ. ځوان سړی بې واده، پیغله جنکۍ بې میړه چې زنا وکړي سرسدوري وایي، او د واده چښتن چې زنا وکړي نو رجم کوی یې، سنګساروی یې، حد معلوم شو. واللاتي هغه ښځې یأتین الفاحشة من نسائکم چې راځي بې حیا کارو د زنا ته د تاسو د ښځو د جملې نه، یعنې اصلي ښځې وي. فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، 4 نفره شاهدان په تېروئ چې ثابت شي چې رښتیا یې زنا کړې، او داسې شاهدان وي چې وخت مکان ټول یو وښیي. داسې نه چې وایي چې ما په منچره کې ورته په زنا باندې، بل وایي چې ما په اټاباد کې ورته په زنا باندې، یا کلي سره لرې وي یا ځایونه نه، مثلا یوه کوټه یې وښوه، وخت هم ټولو یو وښو، او داسې شکل کې م سره ولیده لکه له جرم او سلایي. دا شرطونه دومره سخت شوه. په نورو معاملاتو کې 2 نفره شاهدان دي. که سړی 2 نه پیدا کېده، یو سړی 2 ښځې، اما په دغو حدودو کې د ښځو شاهدي بیخي منظوره نه ده. سړي به هم 4 وي. وایي ځکه دا د زنا عمل ډېر بې حیا عمل ده چې لوڅ نه شي. 4 شاهدان څوک پیدا کولی شي؟ د دغې وجې نه چې 4 شاهدان څوک نه کي پیدا. قاضي ته ورغی چې پلانکي سړي و پلانکي ښځې زنا وکړه، هغه وایي چې ما ته شاهدان راوله، چې ته شاهدان ورنه وسته، اگر که یې لیدلي هم دي سره 80 دورې به دی وایي، حد قذف په جاري کېږي. د دغه احتیاط لپاره چې وایي دا د بې حیایي خبرې چې بالکل په مجلسو کې یادې نه شي، دومره الله ته مبغضې دي. او چې 4 شاهدان په راغله، فإن شهدوا که شاهدي 4 ورکړه فامسکوهن، بندیانې کوي دغه ښځې فی البیوت په خپلو کوټو کې، حتی یتوفاهن الموت، تر څو چې مرګ مړېږي، او یجعل الله یا وګرځي الله لهن د دې لپاره سبیلا کوملیار د خلاصېدل د بندیتوب نه. واللذان یأتیانها منکم، دا خو په یوه تعبیر هغه د ښځو خبر شوه، دا بل د سړي زاني. واللذان هغه سړي یأتیانها چې راتګ کوي دغه بېکاره کار ته، منکم د تاسې نه، هغو ته بیا څه وکړئ؟ فآذوهما، هغو ته ضرر ورسوئ. ښځه به بندي کوي په کور کې چې تر څو حدود نازلېږي، احکام معلومېږي، چې یا مړې شي یا حکم نازل شي. خو سړي خو زنا خو د سړی هم وي ورسره، ښځه خو په خپله زنا د ښځې سره نه کوي. سړي به هسې وکړي په عام مجمع کې د خلکو د وړاندې به دا الفاظ په سخت ورته د الله نه حیا نه درځي، شرم نه لري چې داسې کارونه کوي. دا پیغورونه سرزنش به ورکوي، ځکه حکم نازل نه و، حکم د حد نازل نه و. نو سړیو ته خجالت کول و په محضر کې، ښځې بندي کول و په کورو کې. چې حد نازل شو نو خبره خلاصه شو، د سړي حد معلوم شو، د ښځې. دا یو قول. دوم قول هغه مخکې د زنا حکم و، دا د لواطت حکم ده، سړی چې د سړي سره بدعملي کوي. واللذان یأتیانها، هغه 2 نران چې په خپل مابین کې بدعملي سره کوي. فآذوهما، دغو ته اذیه رسوئ. اذیه معنا د امام صاحب رایه دا ده، په دې مسله کې اختلاف ده چې سړی چې د هلک سره لواطت وکړي حکم یې څه ده. امام مالک صاحب دغو، امام شافعي صاحب دغو، د موږ صاحبین هغه دا وایي چې حکم د زنا ده. که د واده چښتن و رجم کېږي به، که د واده چښتن نه و سلسلدرې به ویل کېږي. امام صاحب یې چې نه، حکم یې حد زنا نه ده، دلته زنا نه ویل کېږي، په واقع کې زنا نه ده، خو تعذیر شته یې دې لپاره، سزا چې هغه د وخت امیر کومه مناسب وبولي. فآذوهما چې کومه مناسب سیاستي تعذیري حکم نو کله لاس پورې ویلي چې دا عمل په کومه علاقه کې کم پیدا شي، د یو نیم سړي نه په لږ سزا هم خلک زیاتې عبرت اخلي.
خو کله به داسې وي چې د واده چښتن هم نه ده. ګورې په زنا کې چې د واده چښتن نه رجم کېږي، خو دلته د واده چښتن هم نه ده، لیکن کله به حکم د مرګ وژنې وي. ولې چې وایي عبرت نه اخلي په بله طریقه، بیا سیاستاً قتل هم شته. د قتل هم بیا مختلفې طریقې د صحابه کرامو نه نقل شوي. دغه امام صاحب چې دلیل د دې ده چې حد شرعي نشته. که حد شرعي معلوم وي خو شارع به حد معلومه ده. صحابه ولې مختلفې فتوا ورکړي. یو وخت کې د یو صحابي مبارک نه د رواتب په متعلق کې پوښتنه شوې ده. د جواب دا ورکړی دواړه په اور کې وسوځئ. یو وخت کې بیا د یو بل صحابي نه پوښتنه شوې ده. ده ورته ویل غټ پاڼ ته یې وخېجوئ یا جیب چت ته یې وخېجوئ، سر په څېړۍ وغورځوئ، د پاسه نه تیږې په اور وړئ، لکه د لوط علیه السلام قوم چې نسکور شو داسې معامله ورسره وکړئ، داسې یې ونه کړئ. د یو صحابي مبارک نه بیا یو وخت کې پوښتنه شوې ده. هغه بیا ویلي دي د یو دیواله بیخ ته یې څنګه وایي دیوال پر وړاندې کوي چې دیوال لاندې مړه شي. دا مختلفې سزا دلیل د دې وایي حد نشته. که حد معلوم وای اوس دا رجم چې معلوم ده یا دورې معلومې دي، په دغه کې څوک په خپل سر باندې تغییر راوستی شي. د امام صاحب د رواتب په مسله کې حد شرعي نشته، تعذیر شته. تعذیر چې شته نو عادي وخت امیر مصلحت ته به ګوري که په لږ سزا عبرت پیدا کېدو نو لږ دې ورکوي، خو که په لږ نه کېدو دا خلک عادت و بار بار دغه معامله کوله نو بیا دې قتل کې چې څومره سخته سزا ورکړي چې خلک بیا وډار شي. نور حرمت د رواتب د سړیو سره دا خو وایي منسوسي د لوط علیه السلام د قوم واقعه ذکر کېږي، هغه په قرآن ثابته ده. د خپلې ښځې سره لیواتت جماع خو روا ده، لیواتت ورسره څنګه ده؟ وایي لیواتت د خپلې ښځې سره ناروا ده په دلالت النص، چې د حیض په حال کې پلیتي د جماع نشي ورسره کړی نو دغه ځای کې خو په ټول وخت کې پلیتي ده. یا دا چې ښځې سره جماع د حرص لپاره د نسل چې اولاد پیدا شي، په دغه طرف کې اولاد نه پیدا کېږي. یا د سړیو د حکم نه معلوم ده چې سړي چې د سړي سره لیواتت وکړي هغه ته دا سزا ده، نو د ښځو د سړي دپاره هم دغه حرمت ثابت ده دواړه کې. فإن تابا، خو که دغو خلکو توبه وایسته و اصلح اصلاح د خپل عمل وکړه فاعرضوا عنهما، بیا مخ ته وګرځوئ، بیا د کنکونې د وخت کې غرونه مه ورکوئ. د ځوانۍ په وخت کې هلک د ځوان د لیواتت مثلا سره کړی ده، تاسې په خبر شوئ، قاضي د وخت څه سزا هم د عبرت لپاره ورکړه، خو مشهوره شوه خبره خو، لیکن اوس د تایب شو انسان د ګناه کړی د خدای د توبه وایسته، اصلاح د خپل عمل وکړه، اوس دا کار نه کوي، نو اوس په دغه مخکینۍ خبره کې ورنه ورکوي. ولې التایب من ذنبه کما لا ذنب له، چې الله معاف کړو توبه یې قبوله کړه، ته نو نه ماپیدېتا په اختیار کې ده. ان الله کان توابا رحیما، بېشکه الله توبه قبلوونکی ګناهګار لره ده، رحیما ډېر مهربانه ده. خو توبه څه وخت قبلوي؟ الله توبه قبلوي څه وخت قبلوي؟ انما توبه بېشکه قبلول د توبې علی الله په الله تعالی باندې للذین دیغه خلقو دپاره د یعملون السوء چې وکړي بېکاره کار خو بجهالت په ناپوهي وکړي، بیا ثم یتوبون، بیا توبه وباسي من قریب زر فاولئک یتوب الله علیهم، نو دغه خلک چې دي الله به رجوع وکړي په دې باندې په توبه قبلولو باندې. وکان الله علیما حکیما، دا الله علیم او حکیم ذات. اوس صاحب د نصوصو ته چې وګورو بیا خبره خطرناکه لیدی شوه چې ګناه په ناپوهي وکړي د یو سړي توبه قبلوي. دا چې په ګناه خبر وي په ناپوهي نه وکړي نو خو ظاهره دا معلومېږي چې دغه توبه نه قبلوي. دوم چې زر توبه وباسي، که زر یې ونه ایسته منځ کې وخت تېر شو بیا کلونه بعد توبه وایستله بیا به نه قبلوي، مفسر وایي چې نه قبلوي. دغه دا معنا ده هره ګناه چې سړی کوي د ناپوهي وجه ده. هره ګناه چې کوي، که مولوي صاحب یې کوي، که پیر صاحب یې کوي، که هر څوک یې کوي، چې ګناه تر کېږي وایي په دغه وخت کې جهالت په دغه غالب شي، الله ترویر شي، آخرت ترویر شي، نو ګناه وکړي، نو هره ګناه ده په ناپوهي. دوم من قریب چې زر توبه وباسي، زر دا معنا چې داسې نه چې د زلکدن وخت راغی د ملایکې ولدې بیا توبه باسي، یا د غرقېدن وخت راغی د غرغرې وخت چې په اوبو ډوبېږي دلته توبه وباسي، یا پانسی کېږي دلته توبه وباسي. د نزع حال کې توبه نه باسي. قریب دا معنا چې د ژوند د صحت په حال کې توبه وباسي. دغه ذات زر توبه ده چې دنیا ژوند کې د چې نه چې مړ شو
په قبر کې توبه باسي یا په قیامت کې توبه باسي یا عین د زرکدن په وخت کې چې ملایکې د عذاب ولې توبه باسي وایي د دغه نه مخکې چې توبه وباسي دغه ته ذاتي قریبه توبه ویل کېږي خدای دې وساتي 10 کاله مخکې سړي ګناه کړی اوس یې توبه وایسته دا قریبه ده ولې زرکدن خو نشته د غرغرې حالت خو نشته د نزع حالت نه ده وليست التوبة دوز دا قید وګورو دغه ځای نه وای دا خبره معلومیږي وليست التوبة نشته توبه قبل ده للذین دغه خلقو د پاره عملون سیئات چې کی ګناوي حتی تر یغه وخت کې اذا حضر احدهم الموت چې ود دې ته مرګ حاضر شي د زرکدن په وخت کې بیا قالوي ان تبد الان اوس د ما توبه ده د توبه بیا خدای نه او ولا الذين يموتون وهم كفار او نو دغه خلقو توبه خدای قبل چې مرشي د کفر په حال کې واولئک دغه خلک چې دي اعتدنا لهم عذابا الیما مختار کړی د دې لپاره عذاب دردناک یا ایها الذین بیا د جاهلیت دور عادت ذکر کیږي چې نن سبا رواج ده سړی په چمړ شو ښځه به کونډه شوه دا کونډه قریبانو په میراث وه دغه ښځې اختیار نه و د دې د مور و پلار اختیار نه و دا کته د قریب په اختیار کې و د مړي د قریب ورور یا وراره د دغه په اختیار کې که خپله به په نکاح کوله مهر به نه ورکوه چې خو خپله اورېدار مې د یو وارې خو مهر مو ګوره کړی او که به په بل وادوله مهر به ده اخیست چې خو ما کونډه ده دې اختیار نه و د میړه قریبانو اختیار نه و نه د مهر اختیار و که دغه خپله به په نکاح کوله نو مهر نه ورکوه که بل ته به ورکوله مهر به ده اخیست عین دغه نقشه نن سبا ده که نه ده ښځه کونډه چې غریبه دا خو څه کوي چې خپل ورور ته یا خپل قریب ته په نکاح کوي خپل اختیار ته نه پرېږدي په د خپلو کې خپل اختیار ته نه پرېږدي چا دې ورته خوښي که ړانده ته یې کړي دا به مجبوره د هغه به کړي که یې شل ته کړي دا به مجبوره د هغه ته یې کړي که په بند باندې کړي دا به مجبوره یې هغه به کړي څلور پنځه ورونه دي یو مړ شو څلور یې ژوندي دي چې دا کونډې ته دا اختیار وایم چې په دغو څلورو کې د تا کوم یو خوښ ده دا اختیار هم نه وي بس چې دوی څه ورته ویلي هغه به کوي یا به دا کونډه په کور کې چې خپل قریب نه لري چې وارې کړي دا کونډه په ټول عمر تر سپینه سره تر مرګه پورې زیاتېدي په کور کې ناستې دا خوشحاله ده دې مو کونډه چې بل څوک نن اکثره کورو کې حتی یو د کونډې زوی ماته دا یو وخت شکایت وکړ د کونډې زوی جیل یې تېر کړی و بیا یې ما ته وویلې وایي د ما پلار چې شهید شو ما مور د ما تره وکړه زه چې د خپلې مور ژوند ګورم او په دایموږ په قوم کې چې اوس خلک شهیدان کېږي او د هغو د کونډو حال وینم نو زه وایم چې کونډې دپاره خو مېړه پرده ده دغه اواز که څوک دنیا ته ورسوي چې دا کونډې دې په کورو کې نه بندوي که هر څوک خو چې مېړه پیدا کړي دغې ښځې عزت خوندي کېږي اکثره ښځې په کورو کې ناستې غریبانانې په کور کې داسې څوک نه چې په نکاح یې ورکړي بل چاته دې نه ورکړي اختیار دې نه کړي لکه ما د بس په دې په اختیار کې ده دا د قرآن د نصوصو خلاف خبره ده دا نن چې دنیا په موږ اعتراضونه کوي چې د ښځو حقوق نشته شریعت چې کوم حق ښځې ته ورکړی د چا پلار نه ده ورکړی هیڅ نظام داسې حق ښځې ته نه ده ورکړی لکه شریعت چې ورکړی خو چې موږ نه ورکوو دا خو یې موږ ظلم ده شریعت کې نقصان نشته نو الله وی یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چې تاسو ایمان راوړئ لا یحل لکم نه ده روا تاسو ته ان ترثوا النساء کرها چې تاسو په میراث واخلئ ښځې په زور سره داسې مه دوم کله به بیا داسې وه چې ښځه به کونډه شوه مال به یې درلود دا قریبانو به زندگی ورسره سخته کړه ژوند به یې ورسخت کړه چې دا تر دا مال د هغه ایدو ورور چې کوم مهر ورکړی چې تر هغه ورتېره شي چې دا روپۍ در واخله خو ما زه دې پرېږدي زه به یې بچه سره نکاح وکړم په تنګولو به یې دنیا ته اخیسته الله وی ولا تعضلوهن ما یې تنګوئ لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن چې تاسو تګ وکئ په بعضې هغه مال چې دوی ته مو ورکړی دوم صورت دغه د مطلقې ښځې په باب کې د کونډه نه اول خو د کونډې خبر شوه دوم دا سړي به واده وکړ په ښځه کې به شرعي نقصان نه و خو یې سړي به سودا شو چې یاره دا مې طلاقه کړې وای
بل نوی واده مې کړی وای د ښځې سره بېزتي ګزاره سخته کړه چې هغه مجبوره شي هغه ووایي چې خو تا مهر به درکړم خلع چې مخکې موږ داسې تېره کړه دا به درکړمه خو ما پرېږده الله وایي داسې مه کوئ داسې مه کوئ چې ژوند ورسره د خپلې ښځې سره تنګوئ چې دا مجبوره کوي روپیو ته چې روپۍ درکړمه خو ما پرېږده که ښځې بې حیایي کړه الا ان یتین بفاحشة مبینه دې بد اخلاقي کړه بیا نو ته ورته ویلی شې چې کنه چې ما سره سم ژوند نه تېرې زه سم ژوند در سره تېرم تېرې نو ما ته هغه ما چې مهر درکړی بېرته یې راکړه خلع راسره وکړه زه به دې طرف په مال درکړم په یو صورت کې تر اخیستی شي چې دې طرف نه بد اخلاقي وي الا ان یتین بفاحشة مبینه مګر هم هغه وخت چې دا راتګ وکړي په فاحشه بې حیا کار چې بد اخلاقي یا زناکاري د ښکاره وعاشرهن بالمعروف ای خلکو ای میړو د خپلو ښځو سره په نیکه طریقه ګزاره کوئ چې مخکې مو ویلې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلې خیر د تاسې هغه ده چې د خپلې ښځې سره خیر وي زه خیر د تاسې یم د خپل اهل سره نیک ژوند ګزاره کوئ د خپلې ښځو سره که ښځه په رنګ کې کمزورې ده یا ښځه لږ په ژبه کې بې باکه ده زبان درازه ده تاسې په طبیعت بوج ده خو بیا هم تاسې صبر کوئ ښه ژوند ورسره کوي ولې کله به تاسې یو شی بد بولئ خو خدای پاک په هغه کې تاسو ته یو لوی خیر یې ښیي لوی خیر وایي دوه معنا لري یا دا رنګ کې کمزورې ښځه دا اخلاقو کې کمزورې ښځه چې ته د دې په ژوند بیا هم صبر کوې په نفس بوج کوې د الله د رضا دپاره صبر کوې نو الله به د دغه صبر په عوض کې تا ته په جنت کې هغه مقامات درکړي که دغه د ښځې تکلیف دې نه وای برداشت کړی هغه مقام به دې بیا نه و نبی علیه السلام هغه مسلمان چې د خلکو سره ګډ اوسېږي او د خلکو په تکلیفو صبر کوي خیر د تر یغه نه چې چیرې ګوښی اوسېږي د خلکو د تکلیفو صبر نه کوي دا تکلیفونو باندې صبر خو نه داسې کمه خبر نه ده سړی ډېر نیک ده ښځه ډېره بدګزرانه ده اوس سړی صبر کوي په دا هر بد اخلاقي د دې چې دی صبر کوي دې ته خدای مقام ورپورته کوي نو یو خیر وایي د آخرت په لحاظ شو دوم ښځه رنګ کې کمزورې ده ژبه کې کمزورې ده تلوار طلاق ته مه کړه الله به د تا دپاره په دغه ښځې کې خیر کثیر داسې اولاد به خدای تر درکړي چې بیا به علما وي اولیا به وي ښځه کمزورې ده خو اولاد به خدای یو نیک اولاد تر درکړي ښه ژوند ورسره کوي په عسا ان تکرهوا شیئا شی تاسې به یو شی بد ګڼئ خو یجعل الله فیه خیرا کثیرا الله به ګرځوي د تاسې دپاره په هغه کې خیر ډېر وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج او که تاسې اراده وکړه ای میړو د بدلولو د یوې ښځې په بله چې دا زړه طلاقه کوله نوې پېغله وکړه